ډیرو قدرمنو لیدونکو او په خاصه توګه د اف ټي وي دوبۍ څانګې مینوالو زه یم ستاسو ملګری خورشید خان. خپرونه ده شمشاد او مسافر. قدرمن لیدونکو زموږ خپرونې تاسو خوښوئ او زموږ خپرونې تاسو دونه زیاتې خوښوئ. دې دپاره زه ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. پښتون صاحب راته د ګاډۍ ماډۍ بندوبست نه کوي، ترانسپورټ بندوبست راته نه کوي، ځکه په سایکلو باندې ګرځو. اسماعیل راپسې شاته ډونډې وایي او زه په دا سایکلو باندې بس داسې کوڅو کې ګرځم او پروګرامونه تاسو ته کوم، خپرونې تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه نن موږ راغلي یو دوبۍ کې دیره دوبۍ ته. دیره دوبۍ دا منځ یو بازار دی. دلته زموږ په ګڼ شمېر باندې پښتانه وروڼه کاروبار کوي او خپل دوکانونه یې دي دلته، او تقریبا د کپړو دوکانونه یې دي، د برقو دوکانونه یې دي که نه. نو ډېر څه دي پکې، دا زموږ ډېر پښتانه دي او تاسو ته دا خپرونه وګورئ. هیله لرم چې دا خپرونه به ستاسو زموږ د ترشوي خپرونې غوندې ډېره زیاته خوښېږي. او بس سایکل دی دا هم چا نه په کرایه باندې راغشتی دی. مینهوالو موږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ او هیله لرم چې دا خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي. جی قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په شروع کې وویل چې دلته زموږ ډېر په ګڼ شمېر باندې پښتانه وروڼه دي، افغانان وروڼه دي او هغو دلته کاروبار لري، دلته دوکانونه دي او دغه زموږ یو ملګری دی، دی هم دلته یو دوکان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، تاسو بخیر راغلاست؟ الحمدلله بالکل ښه یو، په خیر راغلي یو. تاسو څنګه یې؟ الحمدلله شکر. تاسو ښه یاست؟ خیرات ده الحمدلله. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. تاسو دا راته ووایه چې څنګه دی روزګار دې څنګه؟ بس الحمدلله خپل نصیب رسېږي، د دوی حساب د کتاب انشاءالله الحمدلله بد نه دی. بد نه دی یعنې درهم یې ښې ګټې؟ بس ګزاره ده د ژوند دروغ مه وایه، رښتیا راته ووایه. بس انشاءالله الحمدلله خپل نصیب رسي. الله پاک دې د ټولو کار جوړ کړي. خیر بازار نه زیره سلو دی، د دوبۍ بازار نه یو هفته یوه میاشت سلو کېږي، بیا هم الحمدلله انشاءالله ښه به سي. امید لرو انشاءالله ښه به سي. الله دې وکړي چې تاسو ته دغه هر څه کاروبار یې ستاسو ډېر ښه شي. نوم دې څه دی، د کوم ځای دا راته؟ الله جان دا د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. او دا کیلې دې ناستې دي څه چل دی؟ جړلې دي ډېر زیات دي که څه چل؟ نه والا لږ مې مرۍ خرابې شوي دي، نه پوهېږم چې ولې د هوا حالات داسې. د کوم ځای نوم دې څه دی؟ د پکتیکا ولایت یم، نوم یې پیربادشاه ده او کابل کې اوسېږو. فعلا دوبۍ ته راغلی یم، مالونه اخلم او کابل ته وړم. کله راغلی؟ تقریبا 15 ورځې کېږي. د مرۍ دې ځکه خرابه ده، دا د جوړې کلي کې ډېر زیات جړلي چې ته دلته راتلې؟ نه هسې څه خبره نه. رښتیا راته ووایه. خیر دې هېڅ خبره نه ده. مرۍ تکلیف لرم. وطن پسې به دې ډه خوږېږي، خفه به یې؟ حتما زه چې دوبۍ ته ګورم ډېر احساس راته کېږي. رښتیا راته ووایه چې چا پسې دې ډېر زیات جړلي؟ خپل وطن پسې. خپل وطن پسې؟ رښتیا خبره ده؟ بلکل دې کې شک نشته. خدای تعالی زموږ وطن هم داسې جوړ کړي لکه دوبۍ او داسې روزګار موږ ته هلته چې جوړ شي. زموږ افغانان وروڼه دلته بیخي ډېر دي او موږ د هغه نه راځو، دې ځای نه مالونه وړو. نو که زموږ په خپل وطن کې روزګار وي نو دلته به خلک مسافرۍ ته ولې راځي؟ ستاسو بالکل صحیح ده چې موږ په خپل وطن کې چې روزګار وي که نه، نو دلته موږ ته حاجت نشته چې موږ راشو دلته به موږ خپله مزدوري کوو. ښه الله دې وکړي زموږ وطن حالات کې هم داسې ښه شي چې دغه سنتیا هلته هم روزګار وي که نه، موږ به ټول ډېر زیات خوشحاله وو. دا سندرو خپرونه ده. یو پوښتنه پکې لرم، یو پوښتنه به تاسو نه کوم چې تاسو ما ته صحیح جواب راکړو نو بیا به زه تاسو ته ستاسو د خوښې یو ښکلې غوندې سندره وړاندې کوم. خوښ هم ده؟ خیر سندرو کې ما ته دومره خاص پوښتنه وکړه، سندره ته دا خاص علاقه داسې ملا یې داسې اړو سندرې لیدلي نه یي اوس په ټي وي باندې خلکو ته ځان ښیي. خیر بس زیاتې نه اورو، کمې واورئ که نه. اوس یې راته وایي چې زه سندرې نه اورم. دا اوس ګوره ورته دا ولې څنګه یې سندرې اورئ؟ والا نو وطن کې اورو. دلته به زه در باندې نن په اماراتو کې سندره واورم. داسې چل دی. یو پوښتنه دا ده چې موږ اوبه ولې څښو؟ اوبه خو بس انسان ضرورت ته لري، اوبه ته هر څوک ضرورت لري، مځکه ضرورت لري، ونه ضرورت لري، بس انسان خو لا ولې څښو؟ مونږ خو بس زړه ورته وشي تږي شو بیا چې کول تږي شو. ته راته ووایه. نو بس کل د انسان دپاره ضرورت ده. الله پاک مونږ ته دا نعمتونه راکړي دي، باید وخورو. دا خبره مې ستاسو صحیح ده چې دا د انسان ضرورت ده اوبه که نه، بغیر انسان ژوندی نه شي پاتې کېدلی. دا خبره زه ستاسو بالکل صحیح ده په خپل ځای باندې، خو زما سوال جواب دا نه دی. خیر دا خو تاسو غلط کو. اوس په تاسو نه زه سندره واورم. کومه سندره به راته وایي؟ دا سوال جواب دی که راته صحیح کړی و نو بیا هم د نه سندره نه اورېده که نه. بس سندره خو ما ملګري ته وایي انشاءالله. شعر راته ووایه، ټپه راته ووایه. سندره ما به
ته راته ووایه. بس موږ ته د نغمې په اواز کې یو ښکلې سندره کومه یوه چې هر یې وایي ستاسو په طبیعت راته ووایه. داسې مشخص نوم به نه سم اخیستلی. نه واخله نوم واخله. د اوس نوروز کې ډېرې ښې ښې سندرې کړې وې خو راته یاد نه دي داسې کومه سندره. خو چې شمشاد خپرونې خوښوې تاسو؟ بالکل ډېرې ګورو ماشاءالله ډېر ښه پروګرامونه لري ډېر علاقه ورسره لرو او شمشاد په هر ځای کې د افغانانو سره ده د افغانانو خپل چینل ده او خصوصا بیا د پښتنو دپاره دوی ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه جوړوي. موږ ډېر تشکري ورنه کوو او د خدای تعالی نه هیله ورته غواړو چې نور هم دوی کامیابه واوسي. امین ډېره مننه. او دا خپرونې چې کومې دا ټولې ستاسو دپاره تاسو شمشاد خپرونې خوښوئ د دپاره ستاسو ټولو یو جهان مننه. چې کومه یو وي چې هر یې وایي ټولو وطندارانو ته زما له طرفه دې ډالۍ. او نورو خپلو پښتنو ورونو سره ملاویږو مرکې ورسره کوو د زړه خواله ورسره کوو. تاسو ما سره راځئ. څه نوم دی؟ نور محمد. نور محمد وروره د کوم ځای؟ د افغانستان. افغانستان یې؟ او افغانستان کې د کوم ځای؟ افغانستان کې د چانخوا. یا راته ووایه. د چانخوا. روټۍ دې نه ده خوړلي، اوبه دې نه دي څښلي، څه چل دی چې د اواز دې نه نور سره وغږېږه لکه ته را سره ولې نه نور سره وغږېږه. کوم ولایت دی ستا؟ هغه وګوره کیمرې ته وګوره ټول خلک در پریشان دي. ظالمه ته خبرې هم نشي کولی. ته دا کسټمرو سره څنګه خبرې کوې؟ دا دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. نوم دې څه دی؟ ولی جان. ولی جان. او د کوم ځای؟ د پکتیکا ولایت. او ما یې که د افغانستان یې؟ نه د افغانستان یم خو د پکتیکا ولایت. افغانستان کې د پکتیکا ولایت همداسې ده که نه؟ بالکل. دا راته ووایم چې کاروبار هم څنګه دی؟ کاروبار الحمدلله سیزن شپې د نن سبا ښه دی لګیا دي چارو. یعنې ښې درهمې ګټې؟ بس الحمدلله ګزاره ده. څونه ګټې په میاشت؟ میاشتې څه حساب ورته ولګي؟ وایه ما خیر دی حساب ورته مه لګوه. ما در سره هسې ګپ لګو. ما ته په خپل اندازه لګېږي تقریبا ښه ده ګزاره ده. ګزاره دې چې کېږي دا ډېره ښه خبره ده. لږ راته وښایه دا څه دي دا کالي راته لږ وښایه دې ته څه وایي؟ دې ته کندوري هم وایي د عربیک سټایل کندوري دي د عربیانو کالي دي او خاص طور دا د جزایران تونس لیبیا دغه ملکو کې چلي. دا څنګه دي دا ګرانې دي؟ قیمت کې څنګه دي؟ مختلف ریټونه دي دا تقریبا 40-50 نه تر 500 پورې. دا راته ووایه څونه دوکې کوې خپلو کسټمرو سره؟ دروغ ورته که څونه وایي تاسو؟ فلحال مې دوکې نه دي کړي خو اکثره خلک دکانداران چې دي دوکې کوي خو موږ الحمدلله خپله په حلال روزي باندې یعنې تا ته خپل ځان ډېر ښه ښکاري؟ او شکر ده الحمدلله. دا رښتیا خبره ده چې ته چا سره دوکې نه کوې؟ یاره دوکې هم نه دي کړي. نه دا تاسو منئ چې دا ملګری وایي چې ما چا سره دروغ نه دي ویلي، چا ته هم دروغ نه دي ویلي، دوکې هم نه دي کړي؟ دوکې کول خو کاروبار خراب. هسې ګپ لګوم، غوسه کېږه ما. غوسه خو نه یې؟ نه غوسه نه وي. رښتیا وایي؟ ښه دا راته وایي چې په ورځ کې څونه دروغ وایي؟ نه دروغ نه وایي. رښتیا ووایه که نه؟ رښتیا به وایي خو دروغ به نه وایي. نه رښتیا راته ووایه چې څونه دروغ وایي؟ نه دروغ دا ټولو نه غټ دروغ دي چې ته ماته وایې چې زه دروغ وایم. نه دروغ نه وایي. دروغ نه وایي. ښه یو پوښتنه درنه لرم، یو پوښتنه درنه کوم. مونږ اوبه ولې څښو؟ اوبه ولې څښو؟ اوبه خو د انسان زندگی ده خو چې اوبه نه بغیر انسان هېڅکله ژوندی نشي پاتې. دا خبره مې ستاسو صحیح ده خو زما سوال جواب دا نه دی، زما پوښتنې جواب دا نه دی. نور که تا پوښتنه جواب دا نه یم نور جواب یې همدغه یي چې اوبه څښل د انسان زندگی ده خامخا. زه صحیح ده. د سوال جواب به زه تاسو ته د پوښتنې جواب به زه تاسو ته د خپرونې په اخره د پای شیبو کې به زه تاسو ته دا ښیم او دې وخت کې چې کوم ملګري دا خپرونه ګوري هغو به هغو ته چې کومو ملګرو ته چې پته وي د دې سوال جواب نو هغوی به وایي چې دا غلط دی. زه هېڅ خبره نه ده. تا ته به زه د ستاسو د خوښې یو ښکلې غوندې سندره وړاندې بالکل سندره وړاندې کا دا د جاوید امیر در ورته داسې تکړه یې وروره 2000 دې راته ووایې. جاوید امیر خیل په اواز کې یو ښه سندره وړاندې کا دا د بې سواده ګانا یې وروته لږه یې زمزمه کړه. یاره زمزمه نه څنګه دې د غوښتنه وکړه که نه سندرې همدغسې اوس زمزموم. لکه لرې د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه څپلۍ مو پرېږدي یو ډېر ښه بلکل د هغه په اواز کې راته زمزمه کړه. ډېره مننه ستاسو جي ډېره مننه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. چطور است؟ شکر فضل خدا. خوب هستی؟ شکر الحمدلله. جان جوڑ هستی؟ شکر. از کجاست؟ از کابل. کابل. کاروبار چطور میگذره؟ شکر الحمدلله خوبه. نام چی است؟ مصطفی. مصطفی. چقدر وقت میشه که جا آمدی؟ تقریبا یک 15-16 ساله. هیچ نرفتی افغانستان؟ رفتیم یک 2-3 سال پیش. چی؟ 1 سال پیش رفتیم. چی پیام داری؟ هیچ ولا آرامی. برنامه موزیک است. کدام آهنگ دوست داری؟ خواندن نغمه. زمزمه کن. والا نمیفهم. کم زمزمه کن. والا نمیفهم. نمیفهم. کم زمزمه کن. کم زمزمه کن چې زمزمه کوي نه کنه سندره نه وړاندې کوم. نمیشه. یاد ندارم خواندنش. کوشش کو. دیگه بار انشاءالله. دیگه ده صحیح ده. تشکر. تشکر. قدرمن لیدونکو ډېره ښکلې سندره ده راسره ده او هیله ده چې دا سندره به ستاسو ډېره زیاته خوښېږي. خوند یې واخلئ. زمونږ پښتانه ورونو دلته په ګڼ شمېر باندې ما ته لکه تاسو ته چې څنګه ویلي چې دلته کاروبار دی، دلته یې ډېر ښه کاروبار لري او زه ګورم داسې زه غواړم چې داسې یو تکړه غوندې کس چې که نه چې راته سندره زمزمه کړي. ګورو چې داسې به څوک وي. دا هلک راوله دلې. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي دلته هر قسم ته شی میلاویږي. دا چادري دي او دلته کې نور بلا شی کپړې میلاویږي، هغه میلاویږي او دې ته په دلته په عربۍ کې ورته وایي چې ابایا او دلته دا خلک دغه شی ډېر زیات استعمالي همدغه شی اچوي که نه. او وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې. ښه طبیعتونه الحمدلله. چا سره دې کار دی؟ وخت تېرېدل تا سره مې کار ما چې څو خبرې در سره وکړم. هو ډېر ښه. نوم دې څه دی؟ نوم یې سلطان. سلطانه د کوم ځای؟ د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالي د خاني کلا اوسېدونکی یم. ښه دلته دې څونه وخت وشو؟ دلته مې تقریبا 4 کاله وشو. ژوند دې څنګه تېرېږي؟ خوشحاله یې؟ الحمدلله یو مخ خوښي کې ده. خاله غوندې دې خواشه چې کیمرې کې ښکاري که نه. خپل ملګري دوستان به د دې وخت کې ګوري په افغانستان کې څه پیغام لري ورته؟ پیغام خو دا ورته لرم چې زه الحمدلله یو مخ ښه خوشحاله یم او دوی ته دا پیغام لرم چې باید په بچیانو باندې تعلیم وکړي او ښه کارونه وکړي او مکتبونه نه ړنګوي او افغانستان جوړ کړي. او دلته ډېره مشکله ده پردو وطنو کې به وخت تېري ډېره زیات مشکلات دي. صحیح. دلته ډېره زیاته مشکلات دي. ډېر په مشکلونو باندې پیسې ګټو چې خپل وطن کې که دا کاروبار مونږ کولی نو مونږ به ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات به خوشحاله او ډېر ښه به وو. دا ستاسو بلکل خبره صحیح ده. پوښتنه ده په دې خپرونه کې یو د سندرو خپرونه ده شمشاد و مسافر. تاسو به لیدلي وي. ډېر خوښېږي او ډېر ښه هغې ده. صحیح ده. خپرونې ښې ستاسو ډېرې زیات وخوښ. دا ډېره ښه خبره ده. دا خپرونه د سندرو خپرونه ده. دې کې زه به تاسو نه یو پوښتنه کوم. پوښتنه زما دا ده چې مونږ اوبه ولې څښو؟ اوبه ولې څښو؟ اوبه خو ډېر ښه شی دی د انسان د وجود دپاره. باید دلته اوبه خو دوبۍ کې لا ډېر وڅښل شي ځکه چې ګرمي ده د بدن اکسیجن هغه دې کمیږي. بس همدا ده. خوله ډېره دي. زه وایم چې دا ستاسو چې کوم جواب دی دا غلط دی. څرنګه غلط غلط او انسان چې اوبه نه وي انسان نشي پایېدلی. ولې دا جواب غلط دی؟ دا جواب خو غلط ده خو انسان چې اوبه نه وي انسان نشي پایېدلی. دا خبره ستاسو صحیح ده. سندره به کومه یو واورئ؟ سندره به کومه سندره درته واورم؟ داسې چلو که چې ته راته سندره واوره. ته راته یو سندره زمزمه کړه. زه به کومه سندره درته ووایم؟ یوه غرنۍ سندره به درته ووایم. بلکل ورته تابعدار یم وروره. وای مسافر دې ډېره وکړه وایي جار وطن ته رایسه دې ما زړه دې یادوي نه وای مسافر دې په خوارې سوایي جار زه د نظمې نخلو و دا پرېیښې یم
و مسافر تلي درچاګه نسوم وایي وستي راځي په غام لړلې کاغذونه و مسافر ټول راولي خدایا وایي جرنا دانې پیغلې لکه کونډې ناستې دي داسې چل دی دا ټول ملګري ډېر زیات خوشحاله شو چې تا دغه غریزه سندره وویله که نه مینې الحمدلله یو زړه دې په سینه کې دی نه زړه په سینه کې د په کوګل کې دا سندره وګورئ مینهوالو حاجي صاحب څنګه چل دی د کوڅې ته نه تلو داسې صحیح نما دې څه ده زما فضلالرحمن ډېر کم وخت را سره ده یو څو تپوسونه به درنه وکړم د کوم ځای زه د باجوړی څه پیغام څه وینا لرئ بس زما پیغام د پښتانه ورونو ته دا دی که نه چې کو په هر ملک کې چې پاتې کېږي خو خپله مزدوري کوي کو کاروبار کوي خپلې پیسې د بچت کړي خپلو بچو ته دې ولېږي بیا دې پیل ته کونې کاروبار جوړ کړي په افغانستان کې په پاکستان کې زما پښتانه ورونو ته لارو برو ته په کم ملک کې چې دي هغو ته ټولو ته زما دغه پیغام دی ډېره